محمد علیه السلام د سکون نوم د ډیرو سختو ترږمیو لپاره رڼا د هدایت امام هغه بشر چې په یوه شپه کې له ځمکې نه تر سدرة المنتهی ورسید او بیرته د ډیرو سترو تحفو سره ستون شو. هغه رسول چې په پیغمبري له مبعوث کېدو نه نیولې تر مرګه پورې خپل امت د یوې لحظې لپاره نه دی هېر کړی. دا چې موږ د عربو او عامو انسانانو په اړه په مخکینیو ویډیوګانو کې ویلي وو چې نړۍ د ظلم، تیارو او شرکونو نه ډکه وه، نو دلته یو داسې رسول او نبي ته ضرورت و چې انسانان له دې بدو حالاتو نه وباسي او سمه لار ورته وښایي. نو ځکه د الله عز وجل لخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږل شو. په تېره ویډیو کې موږ د عبدالمطلب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب په اړه غږېدلي وو او دا مو ویلي وو چې عبدالمطلب 12 زامن او 6 لوڼې درلودې. کله چې عبدالله 25 کلونو ته ورسېد، عبدالمطلب ورته نکاح وکړه. په قریشو کې یوه عزتمنده زنانه د اخلاق او سیرت په حساب اوچته زنانه آمنه بنت وهب ابن زهره ابن کلاب ابن مره چې د نبي علیه السلام د پلار له طرفه په وړاندې نیکونو کې ورسره شریکیږي، هغه یې ورته په نکاح کړه. په مکه کې یو دغه جرهم قبیله وه. د هغه د وجې نه زیاتره یو بل کې سره په نسبونو کې ننوتي ول. عبدالله واده وکړ. د خپلې زنانه سره یې د یو لنډ وخت د تېرولو نه وروسته شام ته د تجارت لپاره لاړ. چې بیرته راته په مدینه کې پرې څه مرض راغی، هلته وفات شو. نبی علیه السلام د خپل مور په خېټه کې و، لا پیدا شوی نه و. عبدالله په مدینه کې وفات شو او د النابغه په کور کې خښ کړی شو. د عبدالله نه څه خاص میراث پاتې نه شو. 15 اوښان ترې پاتې شول، یو څه ګډې بزې او یوه وینځه ترې پاتې شوه. د دغه وینځې نوم ام ایمن و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پلار د وفات نه څه موده وروسته په 12 د ربیع الاول د دوشنبې ورځ د اپریل میاشت په 22 تاریخ د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 501 کاله وروسته د فیل د واقع نه 50 یا 55 ورځې وروسته پیدا شوی. نبی علیه السلام د سهار وخت کې په داسې حال کې چې اسمان وریځ نه و، ستوري ښکارېدل، په داسې وخت کې پیدا شو. په وخت د پیدایش کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کرامتونه هغه دا دي. یو دا چې آمنه بنت وهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وایي عامې زنانه چې حمل ولري هغوی ته ډېر تکلیف وي، کېناستل او پاڅېدل ورته سخت وي، تلل او هر حالت یې په تکلیف وي تر څو چې بچی پیدا کېږي. هغه پیدایش کې هم ورته تکلیف وي. خو ما په خپل بچي باندې د حمل په وخت کې داسې وخت تېر کړی لکه عام او عادي حالت. زه په دې نه پوهېدم چې زما په خېټه کې څه حمل شته او که نه، نه څه بوج و، نه څه دروندوالی او نه څه تکلیف راته و. دویم کرامت دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وویل چې ما یو خوب ولید، راته ویل کېږي چې تا نه یو رڼا پیدا کېږي. ویل یې یو نور رانه په دې خوب کې ووت. دا رڼا دومره بره وختله چې په شام کې بنګلې او قصرونه راته ښکاره شول او دقیقا دغسې وشول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، داسې عجیبه رڼا په دې کوټه کې خپره شوه چې ټوله کوټه یې رڼا کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او هغه قابله چې کوم د پیدایش په وخت کې بلې زنانه ته کیني، هغه وایي چې دومره زیاته رڼا راغله چې کوټه د رڼا نه ډکه شوه. په دې مو ډېر تعجب وکړ. بل تعجب مو په دې وکړ چې ستوري رانږدې کېدل. ته به وایې چې زموږ دې کوټې ته راننوځي. دا یو عجیب کیفیت و چې ومولید او تعجب مو وکړ چې دا څنګه چل دی. نو الله سبحانه وتعالی دا بعضې نښې دوی ته ښکاره کړې. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور په خوب کې لیدلي ول چې کله ستا دا بچی پیدا شو داسې دم پرې واچوه. زه پناهي غواړم په هغه ذات چې هغه یو دی د شر د هر حاسد او حسدګر نه. د نبی علیه السلام د پیدایش واقعه داسې وه.
دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش کوم معجزې او واقعات په نړۍ کې راغلل، په دې به په بلې ویډیو کې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.